د کربلا واقعه چې په کوم وخت کې کېده، په دغه وخت کې حکومت د یزید و، او دا یزید زوی د معاویه رضی الله تعالی عنه دی، او معاویه رضی الله تعالی عنه د لوی شان صحابي دی، کاتب الوحی دی. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې به وحی نازلېدله نو د دې قرآن د دې وحی لیکونکي څه صحابه کرام مقرر کړی شو. په هغې صحابه کرامو کې یو معاویه رضی الله تعالی عنه هم و چې ده به دا قرآن لیکو، وحی به یې لیکله. اگر چې پلار یې صحابي و خو دا زوی داسې صحیح سړی نه و. زه په هغې خلکو باندې تعجب کومه چې هغې د حسین رضی الله تعالی عنه په مقابله کې د یزید فضایل بیانوي. چېرته د نبی علیه الصلاة والسلام نوسې، چېرته د اهل بیتو نه یو ګلاب، او د هغه په مقابل کې بیا د یزید فضایل بیانول، دا یقینا ظلم دی. نو په دغه وخت کې د یزید حکومت و، او دا حکومت په زور باندې اغستی و، او ظلم به په هر چا کو، هر سړی به راته بیعت په ورسره کو د یاري د وجې نه، چا به بیعت نه کو وجې به. نو خلک په دې مجبوره کړو چې راشئ ما بادشاه تسلیم کړئ او زما سره بیعت وکړئ. نمبر د حسین رضی الله تعالی عنه راغی، هغه پسې سوال جواب ولیږل، حسین ته ووایه چې راشي او د یزید په لاس باندې بیعت وکړي او د خپل امیر تسلیم کړي، خپل بادشاهي تسلیم کړي. حسین رضی الله تعالی عنه د بیعت نه انکار وکړو، او دا انکار یې ولې کو؟ دا بیعت څه ګران کار نه و. حسین رضی الله تعالی عنه فرمایل دا بیعت څه ګران نه دی، زه به د یزید سره وکم بیعت. خو یزید هغه شریعت مات کړی، هغه قانون یې مات کړی دی، کم قانون او کم شریعت چې زما په بابا باندې نازل شوی، کم چې زمونږ په خاندان او زمونږ په کور کې راغلی دی، هغه شریعت د نافذ کړی دی. نو که دغه شریعت دغه قانون د نافذ کو نو زه به د یزید په لاس باندې بیعت وکم، زه به یې غلام شمه. خو ده هغه قانون مات کړی دی، هغه کم څیزونه چې زما په پیغمبر باندې حرام شوي وو، کم څیزونه چې زما پیغمبر حرام ګرځولي وو، هغه ده په خپل قانون کې حلال ګرځولي دي. زما د بابا په شریعت کې شراب حرام وو، ده په خپل قانون کې شراب حلال ګرځولي دي. زما د بابا په قانون کې زنا نه وه، ده په حکومت کې زنا کېږي. زما د بابا په قانون کې ظلم نه و، د په حکومت کې ظلم کېږي. د دې وجې نه زه د یزید سره بیعت کولو ته تیار نه یم. نو دا جنګ شوی په څه باندې دی؟ دې باندې لږ سوچ وکړه. جنګ شوی په دې باندې دی چې حسین رضی الله تعالی فرمایلي زه هغې قانون ته نه یم تیار، کوم قانون چې د قرآن او د حدیث خلاف، هغه قانون نه منم. شوی جنګ په دې دی. فلسفه د کربلا دا ده چې حسین رضی الله تعالی فرمایلي هغه قانون نه منم کوم قانون چې د الله د قانون نه بغاوت کوي. مونږه په دې باندې نه سنیانو سوچ کړی دی او نه پې شیعګانو سوچ کړی دی. شیعګان خو چې 10 محرم شروع شي تورې جامې واغونده او بس ځان ته څپېړه ونیسه او ماتم کوه او هله 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 بس دغه کوه. د کربلا د واقعې نه مونږ ته دا پاتې شوي دي چې کله د محرم یا شروع شي ته جړاګانې کوه، ویرونه کوه او تورې جامې واغونده او سینه ډبوه. دا د کربلا د قانون د واقعې نه مونږ ته پاتې شوي دي، دا یې مونږ ته ښودلي دي. یا سنیان به څه وکړي د محرم په میاشت کې؟ منګي به راوالي او قبرستان ته به ځي او په قبرونو به اوبه اچوي، په قبرونو باندې اوبه اچوه. دا د کربلا واقعې تا ته پرېښي دي. یا اوبه تقسیموه او دیګونه پخوه، دا د کربلا واقعي سبق دی. عجیبه خلک یو ښه، منګی راواله او په قبر باندې اوبه واړوه. لکه دا پې ولې اړئ؟ ځکه چې په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو. په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو، نو مونږ ځکه په قبرونو باندې اوبه اړو. د امامان په کربلا کې تږي شهیدان شوي دي او ته دلته د بنیر په مقبرو کې په قبرونو اوبه اړئ. نو یو خو دا خبره چې دا اوبه هغوی ته رسي. څه سوچ پکار دی، لږ فکر خو پکار دی که نه. تا په خپل قبر اوبه واړولې نسي چلو شو، دا هغې ته ورسېدی. یا دا اوبه دې مړي ته ښکته رسي،
بس جام راواله په یو قبر ته اړه وا په بل ته اړه وا دا ولي کربلا کې امامان تګي شهیدان شي دا جهالت ته جهالت دې د شریعت سره هیڅ تعلق نشته ارزان نه جوړی شوی خبرې د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې سینې ډبوا او تورې جامې واغونده د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې په قبرونو باندې اوبه اړوه او ښځې پکې کورونو کې کیرونه پخوي او چا ولې پخوي دا مونږ ته پرېښي نه د کربلا واقع مونږ ته دا پرېښي دي چې د الله د قانون نه کوم څیز بغاوت کوي هغه مه منه د ظلم خلاف ودرېږه ظالم ته مخامخ ودرېږه دا مونږ ته د کربلا د واقع نه معلومیږي حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه د یزید سره بیعت نشم کولی ځکه د زما د بابا قانون مات کړی کوم شریعت چې زما بابا راوړی هغې نه د انکار کړی یزید ورته بیا جنگ ته تیار شه جنگ ته تیار شه کوفی والا ورته وویل وی ته کوفی ته راشه موږ د ټول ملګري یو حسین رضی الله تعالی عنہ کوفی ته وغوښتو دغه علاقې د کوفی چې کوم ګورنر و د هغه نوم ابن زیاد و چې مشهور په ابن مرجانه و په لاس باندې بیعت وکړي وی نه کومه وی بیا به جنگ ته تیاریږي حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی جنگ ته تیار یم ګناه نشم کولی خو دومره کولی شم چې ځان شهید کولی شم خو ګناه نشم کولی حسین رضی الله تعالی چې خیمې ټک والی او ابن زیاد جنگ ته سر وتړو او ځان حملې ته تیار کو نو کوفی والا ټول د حسین رضی الله تعالی نه واپس شو ټول ته وتښتېدل اول یې راغوښتي وو او چې کله جنگ جوړېدو حالات جنگ ته ورسېدل کوفی والا ته ټول ورستي شو حسین رضی الله تعالی صرف د خپل خاندان سره د 2 کسانو سره پرېښود 2 کسانو دا ټول د نبی علیه السلام د خاندان خلک دوی پاتې شو حسین رضی الله تعالی فرمایل اوس یا شهادت ته او یا دغه ظالم ته غاړه کېښودل دي یا دغه د ګناه قانون قبلول دي وی نشم کولی ځان شهید کولی شم خپل خاندان شهید کولی شم خو د ګناه په کار کې حصه نشم اخیستی به هر حال خیمې ټک والې شوې جنگ شروع شو د نبی علیه صلات وسلام د خاندان به یو کس تو شهید کېده به او واپس شهید به خیمو خواته راوړو اوبه پې بندې شوې د دریاب اوبه یې پې بندې کړې تږي وو لویه واقعه ده ما بیان کړې ده خو زه ته صرف پس منظر بیانوم یو د نبی علیه صلات وسلام د خاندان کس به تو شهید کېده به واپس په راوستی شو په دغې ورځو کې د شاه قاسم کویدن شوي و خو واده یې نه و شوی او حسین رضی الله تعالی عنه کتل چې دا د نبی علیه السلام چې څومره خاندان دی دا به اوس ټول شهید کېږي او د شاه قاسم خو کویدن شوي خو واده یې نه دی شوی نو راشه د مرګ نه د شهادت نه ورله مخکې دا واده م وکړه اوس ګوره خیمې ټکوالی شوي دي او مخې ته د نبي علیه صلات وسلام د خاندان شهیدان پراته دي د هغوی کټ شوي سرونه پراته دي حسین رضی الله تعالی فرمایل وی دا واده کول هم سنت دي راځئ چې دا سنت په دې ټایم کې ژوندي کړو راځئ چې دا په دې ټایم کې ژوندي کړو نو شاه قاسم په یو خیمه کې دی او کور والی په بله خیمه کې ده او واده یې وشو خپلې د ده خیمې ته یې راوستله او چې راوسته نو ناویانو له خلک نکریز ږدي که نه نو حسین رضی الله تعالی فرمایل د نبی صلات وسلام د خاندان چې کومې وینې دي د شهیدانو چې کومې وینې دي دا ورته په منګولو باندې ولګول نکریزه خو دلته نشته خو د جنگ میدان دی نکریزه شته دی نه وی د شهیدانو وینې دي خو لاس سور کول غواړي نو وی د ناوې لاسونه په وینو باندې سره کوي نو د شاه قاسم د ناوې لاسونه د نبی علیه صلات وسلام د خاندان په وینو باندې سره کړی شو او شاه قاسم له یې ناوې راوسته لومبۍ شپه ده شاه قاسم د خپلې ناوې سره دی په خیمه کې د بار نه ورته اواز وشو وی شاه قاسم د جنگ خو ستا نمبر دی یو تن وځي او شهید کېږي خو ستا نمبر دی جنگ ته د وتلو شاه قاسم اسلحه واچوله دکه شانتې بیبي پرېښوده بیبي ورسره سلام یې وکړو په ژړا شوه ورته رخصت او چې شاه قاسم لاړ جنګېده لږ ټایم تېر نه و چې د هغه کټ شوی سر د هغه خیمې مخې ته کېښودل شو ناوې راوړه د خپل خاوند هغه کټ شوی سر یې راواغسته په لاسونو کې ونیو دومره ظلم شوی دومره حد درجې ظلم شوی په دې کې د علي اکبر نمبر راغی اواز ورته وشو حسین رضی الله تعالی ورته اواز وکړو علي اکبر ستا نمبر دی د جنگ علماو لیکلي دي
وی علي اکبر ته الله تبارک وتعالی ډیر عجیب حسن ورکړی و، انتهایی حسن ورته ورکړی و. د جنگ چې کوم میدان پای کې به ټول خلک د حسن په تماشه باندې. علي اکبر اسلحه واچوله، توره راواغسته او میدان ته ووتو. جنګېدو حتی در دې پورې چې د علي اکبر نم هغې ظالمانو سر ووه. هغه ښایسته حسن، هغه کټ شوي سر هغه راوړی شو د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان د خیمو مخې ته کېښود. د حسین رضی الله تعالی نمبر راغی 10 محرم و، 10 محرم و، او اوس د حسین رضی الله تعالی د جنگ نمبر دی. اخر کې دی پاتې شو. چې کله دی جنگ ته روانېدو نو د یوې خیمې نه ورته اواز وشو، وی حسینه ته خو جنگ ته وځې خو یو ماشوم پیدا شوی هغه ته احزان کول غواړي. خیمه کې یو ماشوم پیدا شوی بانګ ورته ویل غواړي. نو حسین رضی الله تعالی راولې ما ته چې زه ورته اذان وکړم. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم راوړل شو، هغه په خپلو لاسو کې داسې واغست او اذان یې ورته شروع کو. نو چې اذان یې کو په دې دوران کې یو غشی راغی د ماشوم په د مرۍ په یو طرف ولګېد او بل طرف د هغه په غېږه کې هغه ماشوم شهید شو. د مرۍ نه د وینو داسې دارې شروع کړې. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم داسې کېښودو او د هغه د هغې وینو نه یې لپه راډکه کړه او داسې اسمان ته وچانګلې، اسمان ته وچانګلې او د سترګو نه یې اوښکې وبهېدې. وی الله د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان هغه اخري ماشوم چې نن پیدا شو هغه مې ستا په نوم باندې قربان په الله، هغه نن قرباني شو. الله ای د قدرت مالکه، ای د کائنات مالکه، وګوره هغه راتم شهید، هغه ماشوم شهید شو. او حسین رضی الله تعالی په خپل تور راواغسته ووت، میدان ته ووت جنگ کوي. چې کله دی په دې کافرو دې تورو په منځ کې راګیر شو که نه، نو خورې تماشه کوله زینب رضی الله تعالی عنها، دې تماشه کوله. د خیمې په یو چوت کې دې تماشه کوله چې زما ورور جنگ ته وتی دی. نو چې کله دی د تورو په دې منځ کې راګیر شو دا کافر ته تاو شو، نو دا ناڅاپي د خیمې نه وارخطا راووت او چغه یې وواله. چې چغه یې وواله او د حسین رضی الله تعالی په خور نظر شو، نو د هغې تورو نه یې د کافرو نه په چل چل کې ځان راویستو او چې راغی زینب رضی الله تعالی ته ځان راورسو، د لاسه یې ونیوه او خیمې ته یې راوسته او تقریر یې ورته شروع کړو. وی خور یوه خبره زما واوره، خو ته په خپل اختیار باندې نامحرم سړي ولیدې او په تا باندې د پردي سړي نظر پرېوته او دا ستا په اختیار کې و، نو الله ته به ګوره ته جواب ورکوې زه ذموار نه یم. ته خیمې نه ولې بار ته راوتې؟ ځکه علماو لیکلي دي وایي زینب رضی الله تعالی ته الله عجیبه حسن ورکړی. دا د حسین رضی الله تعالی خور ده، د علي رضی الله تعالی لور ده. وایي په دې باندې عجیبه حسن پروت و، عجیبه حسن پې پروت و. نو حسین رضی الله تعالی ته وفرمایل وی خورې کو د نامحرم نظر در باندې پرېوتو او دا ستا په اختیار کې وه، نو په ورځې د آخرت به خپل جواب په خپله ورکړئ. دې حالت ته وګورئ ښه، د کربلا د واقعې نه مونږ ته څه معلومیږي؟ دې حالت ته وګوره، د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان سرونه پراته دي، په مړو باندې په شهیدانو باندې جړا کوونکي صرف یوه زینب پاتې شوې ده. حسین رضی الله تعالی د کافرو په منځ کې ګیر دی، خو بیا ورته حسین رضی الله تعالی فرمایي خورې پرده وکړه، بې پرده راته نشي ګورئ. نن مونږ چې کوم ماتمونه کوو نو زنانه به تورې کپړې اچولي او تیز میک اپ به یې کړی او تنګې تروشي جامې به یې اغوستي او دا به روانه وي او سینه به ډبوي او زه ماتم کومه، تورې جامې به یې اغوستې او ورسره میک اپ به یې کړی ښه تیز او دا څه کوي؟ ماتم کوي. کربلا واقعي موږ ته دا پرېښي دي؟ د کربلا واقعي نه موږ ته دا سبق میراو شوی دی؟ زینب رضی الله تعالی بیا خپلې خیمې ته تللې ده خو بار ته نه ده راوتې بیا، حتی در دې پورې چې د حسین رضی الله تعالی عنه هم شهید شو. او چې کله دی شهید شو، الله بعضې علماو لیکلي دي دومره ظالمانو چې د حسین رضی الله تعالی دا سر یې په یو مزي کې واچو او د زین العابدین غاړې ته یې ور واچو او داسې روان کړي دي. نو چې کله هلته ورسېدل د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه دي او شهیدان سرونه دي، نو چې کله دا د یزید دربار ته ورسېدل نو یزید وی د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه ما ته مخې ته راپېښ کړئ، دوی ما ته مخې ته پېښ کړئ.
نو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه یزید ته مخامخ پیش کړی شوې، یزید ورته وویلو اخلیدو د بغاوت انجام، زما د بادشاهۍ نه چې چا بغاوت کو نو اخلیدل څنګه چل مې ورسره وکړو. نو زینب رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل ای یزیده زه افسوس پتا باندې کومه چې میدان محشر وي او د قیامت ورځ وي او نبی علیه الصلاة والسلام ته پیش شي او نبی علیه الصلاة والسلام درنه د خپلو بچو تپوس وکړي چې ته به څه جواب ورکوې. زه حیرانه په دې ما چې ته به په میدان محشر کې زمونږ بابا ته څه جواب ورکوې چې ما حسین ولې شهید کړی دی. نو دومره د درد او د غم وخت و که نه چې روایتو کې راځي وایي د یزید د سترګو نه اوښکې روانې شي، اواز یې بند شو. حالانکې کړی هم دا کار و، خو چې بیا هم دې واقعي ته وکتل د دې خبرې جواب ورسره نه و چې زه به نبي علیه السلام ته څه جواب ورکوم، نو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې په ژړا شو. دومره دردناکه واقعه ده، غمجنه واقعه ده. حالانکې یو طرف ته چې و هغې هم ځان ته مسلمانان وي او بل طرف ته چې و هغې هم ځان ته څه وي مسلمانان وي. یو طرف ته خو یقینا حقیقي مسلمانانو د نبي علیه الصلاة والسلام خاندانو، خو هغې بل طرف هم ځان ته مسلمانان وي، د اسلام دعوه یې کوله. ته به اوس تعجب کوي چې مسلمان به مسلمان څنګه وجني، دومره ظلم به څنګه کوي. نو نن یې کوي که نه کوي؟ دا ته چې دا ټوپک راوالې او دا کم کس ولي وی زما دشمن دی، دا مسلمان یې کو کافر یې؟ دا مسلمان نه ته چې په چا ډز کوې ولي یې ولې هغه کافر دی، ستا مسلمان نه دی.